ژونده ستا تصویر هسې د ورایه بلا ښکلی دی، دا خو د نږدې نه ډېر بدرنګه دی، مخلی دی. ما پکې په هره لار د غنو شپول لیدلی دی، ما پکې په هره لار د غنو شپول لیدلی دی، ما پکې قدم په قدم سم تندک خوړلی دی. مونږ خپل دوستان هم وجني د امن په بانه باندې، مونږ خپل دوستان هم وجني د امن په بانه باندې، مونږ خپل دښمن هم د خدای په نوم بخلی دی. ستالو پټه نن د خپل صادر په تار راګنډمه، ستالو پټه نن د خپل صادر په تار راګنډمه، ما ورته نن خپل صادر خطار په تار سکڼلی دی. څه وشو ما که پېښور ته د ګلونو ښار ویلی دی، څه وشو ما که پېښور ته د ګلونو ښار ویلی دی، ما ساغر کابل هم د خپل کور په شان ګڼلی دی. السلام علیکم ګران قدرمندو کتونکو، ستاسو ورور ستاسو ملګری روید وفا یم. پروګرام ادبي خپرونه د رنګونو مازدیګر سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې روغ به یې، جوړ به یې، خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې د ژوند نه به ښې خوندورې شان مزې اخلئ. فکار هم د دغه لږ شانتې ژوند دی چې په مینه، په محبت، په خوشحالۍ تیر شي، د چا زړه پکې ازار نه کړو. پروګرام مې نن ناوړی دی د رنګونو مازدیګر ادبي خپرونه اجو ته، تالاش اجو ته، چېرته چې زمونږ ګران ملګری ښاغلی برکت ساغر صاحب ژوند کوي. هغو ژوند په پښتو شعر به تیاورو، غزل به تیاورو. نو ستاسو د انتظار دا غړۍ نورې نه سیوا کوم، هغو طرف ته ورځم. پروګرام د رنګونو مازدیګر کې ورته ډېر ډېر هرکلی ویم او یو جهان مننې کوم چې د خپل قیمتي وخت نه موږ له ټایم راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. ټول نه مخکې خو ستاسو د پروګرام د سوري لاندې څونه خلک مونږ ګوري نو هغوی ته السلام علیکم. د هغې نه پس ستاسو ادبي پروګرام د رنګونو مازدیګر کومه خپرونه چې ده هغه تاسو نن زموږ حجرې ته راوړې ده، زما کور ته م راوړې. نو ستاسو ډېره مهرباني، ستاسو ډېره شکریه. ډېرې زیاته مننه سر، خوشحاله اوسئ. سر دغه یو دوه پوښتنې د هر یو کس نه چې د پښتو په ادب کې کله تاسو ته پته ولګېده چې زه د شعر جوګه یم، شعر لیکلی شم او دننه یو فنکار موجود دی، یو شاعر دی، کله تاسو شاعري شروع کړه او په څه وجه مو شاعري شروع کړه؟ زه به دا ویم چې زه په یو خوشقسمته انسان به ځان ته دا ویم چې په یو مسلمان او په یو پښتون کورنۍ کې مې زیږونه شوې ده او چې کله مې د ځوانۍ خط په مخ باندې راغی نو زما وخت کم د ژوند ډېره حصه چې وه نو هغه د جومات او د حجرې سره تېره شوې ده. نو زما کسن دغسې نیمګړې شاعري د ادب سره مینه ده نو په هغې باندې اثر هغه د جومات او د حجرې دی. همدغه وجه وه چې زه ادب سره ما خپل تړون وکړم. ډېر زیاته مننه سر. په پښتو ادب کې څوک کوم ډېر زیات خوښ دی، کم شاعر او په نن سبانۍ زمانه کې بلها ملګري دي، بلها شاعران دي، نو څوک پکې ډېر زیات خوښوئ په اوسني شاعرانو کې؟ په اوسني شاعرانو کې به دا سوال زما دپاره لږ ګران شي، ولې چې د سوشل میډیا کله چې دوی خپل ګامونه چت کړي دي، د ادب دپاره کار کوي او بیا داسې شاعران، داسې غریب شاعران چې د هغې دپاره د هغې سره کاپي هم نه وي، د هغې سره د لیک قلم هم نه وي، د سوشل میډیا هغه خلک راایستي دي او د هغې کلام چې تاسو وګورئ په هغې شاته دونه بلا فلسفه پرته ده. نو زه به دا ویم چې پښتو کې اوس چې کوم داسې شاعران چې هغې ټیک ته چې ډېر نوم به نه لري او خلک به ډېر کم پېژني، خو د هغې په شعر کې چې کوم وزن دی، د هغې په کلام کې چې شاته څه پراته دي، نو زه د هغې نه ډېر زیات متاثره یم. بهرحال اباسین صاحب او سایل صاحب د دې خاورې دپاره ډېر کار کړی دی د مخکې نه. نو زه به دا ویم چې د هغې زه فین یم او د هغې سره مینه کوونکی یم. ډېر زیاته مننه سر. دغه اخرنۍ پوښتنه د هر یو ملګري نه سر، بلها ملګري دي په دې دور کې د شاعرانو ملګرو سره مرکې ریکارډ کوي او هغو پسې د سوشل میډیا دور دی، زموږ دې قدم ته په کم نظر ګورئ؟ زما په خیال دې ته خو زه د ثواب په نیت باندې ګورم. که زما نه پوښتنه وکړي زه به دا ویم چې پښتون بچی دا ډېر زیات خوشقسمته دی چې دی په پښتنۍ کورنۍ کې پیدا شوی دی او پښتون ته دا اعزاز حاصل دی چې دی پیدا شي دا به مسلمان وي. نو کوم پښتون چې د خپلې ژبې سره د خپلې مور نه ډېره مینه نه لري یا د دې ورسره برابره مینه نه لري نو دا پښتون نشي کېدی. نو زما په خیال چې تاسو دونه لوی ګام چت کړی دی چې نن دور کې خلک په پیسه ورپسې دي، خلک د دنیا په لالچ ورپسې دي او تاسو غوندې ځوانان د روید وفا په شکل کې، د عبید اسرت په شکل کې، د اظهار خان په شکل کې هغې خپل یو داسې پروګرام جوړ کړی دی چې هغه ځي د پښتو سره د مینې هغه اظهار، د مورنۍ مینې اظهار، د خپل کلتور سره اظهار، د خپل حجرې او د جومات سره اظهار، او هغه ګرځي او په دې کلو کلو کې په ګوټونو ګوټونو کې واړه واړه شاعران هغه راوباسي او د پښتو
هغه خدمت کوي د دې ژبې هغه خدمت کوي نو زما په خیال ډېر لوی ګام دی او زه یې ستاینه کوم. ډېر زیاته مننه سر. ستاسو ټیم به هم ناخلمه او کتونکي به هم انتظار کوي څه به راسره شریک کوئ نن په پروګرام کې، غزل، شعر وي، نظم وي چې څه راسره شریک کوي. چې تاسو څه وایئ نو تاسو چونکې زموږ کور ته راغلي حجرې ته راغلي نو خو به زه هغه څه وایم چې تاسو غواړئ. سر لاول راته غزل نه که شروعات وکړو نو څنګه وي چې غزل راته لاول وړاندې کړم ښه به وي. چونکې کلي ته راغلي نو زموږ پخوانی کلی دا هم یو تاریخي کلی دی او زموږ مشرانو چې کوم ژوند تېر کړی دی نو هغه د یو چینې ته یو چینار لاندې هلته چم نو زما په خیال دغه اثرات چې په شاعر باندې نه وي نو هغه بیا شاعر نه وي نو دې نه به ته شروع وکړم چې ټیک ته چې دنګ دنګ چیناران به نه وي خو یو وړوکی چینارګی لا شته دی او مونږ ورې پیپ او ټوټۍ نه پېژنو. مونږ ورې پیپ او ټوټۍ نه پېژنو. د چینې اوبه خورین منګی لا شته دی. ډېر ښه دی سر دا شعر. ډېره مننه. مونږ ورې پیپ او ټوټۍ نه پېژنو. مونږ ورې پیپ او ټوټۍ نه پېژنو. د چینې اوبه خورین منګی لا شته دی او د ښار جامه زمونږ نه خوښېږي. د ښار جامه وید خانه د ښار جامه زمونږ نه خوښېږي. سپین پکول او صدرګی لا شته دی. ډېره مننه. او د پلار نیکه هغه زاړه کورونه د پلار نیکه هغه زاړه کورونه هغه برګې هغه غوړګی لا شته دی. ډېر ښه دی سر دا شعر. ډېره مننه. د پلار نیکه هغه زاړه کورونه هغه برګې هغه غوړګی لا شته دی چې پکې یو بل ته مونږ نیغ ودرېږو هغه خادي هغه مرګی لا شته دی. ډېر ښه دی. ډېره مننه. دا شعر دی چې د انګیټۍ اور د شونټۍ په رڼا د انګیټۍ اور د شونټۍ په رڼا او هغه ټوخي او تریخ لوګی لا شته دی. واه ډېر ښه دی سر. ډېره مننه. او مونږه دښمن د مټ په زور زغلو. مونږه دښمن د مټ په زور زغلو هغه مچوغند او غرګی لا شته دی. ډېر ښه دی سر دا شعر. ډېره مهرباني. مونږه دښمن د مټ په زور زغلو هغه مچوغند او غرګی لا شته دی. او ډالۍ د مینې چې لیږي صاغره هغه سینې هغه زړګی لا شته دی. ډېر زبردست، ډېر خوندور سر. ډېر زیاته مننه دې کومه. ډېر خوند یې وکړو سر. په دغه یو غزل مو تنده نه ماتېږي، زړه مو کېږي چې نور څه درنه واورو نو نور به راسره څه شریک کوئ پروګرام کې؟ او ستاسو چې کومه غوښتنه وي نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې هغې سر ته ورسمه. شعرونه به درته ووایم او که تاسو نظم وي نو یو نظم زما داسې نیمګړی غوندې ماتګوټ نظم هم شته. ډېر زیاته مننه سر. زه به داسې ووایم چې په خپله خوښه راته یو غزل بل وړاندې کوي او یو څو شعرونه او د هغې نه پس بیا موږ ته نظم وړاندې کوي. صحیح. یو شعر دی چې ډګره وریجه قسم خوري وایي چې زه هم ډګره وریجه قسم خوري وایي چې زه ګوری سیلی یم او ډنډوخې اوبه راپاسې وایي چې زه هم توربیلی یم. ډېر ښه دی. نو حیرانه که پکه یم ډېر ښه دی سر. او باز د پاکې غوښې ښکار کړي چرته نه کړي خپل داستان او په مرداره غوښه خوا کوي ټول عمر کارغان نو چندخه چې د لوټي نه راټوپ کړي وایي زه څومره تکړه یم. ډېر ښه دی زردار د لږ بیا ووایه. مهرباني. باز د پاکې غوښې ښکار کړي چرته نه کړي خپل داستان او په مرداره غوښه خوا کوي ټول عمر کارغان نو چندخه چې د لوټي نه راټوپ کړي وایي زه څومره تکړه یم. نو حیرانه که پکه یم. او دا یو شعر دی اوسه چې د یوې میخې د لنګون نه خپل مالک هم خبر نشي. او د یوې انډې دپاره چرګه ټول محنت خبر کړي او بیا لا کړت په ټپه شي په اواز څونه خوږه یم. حیرانه که پکه یم. دا ډېر زوړ شعر نیم و دا مې درسره شریک کړو. ډېر زیاته مننه سر. غزل راسره شریک کړئ سر. که هر رنګ غزل وي، که روماني وي، که شوخي وي پکې نو چې غزل هم راسره شریک کړو نو ډېره مننه وي. غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې د سړو سره سړی کیني سړی ته جوړ شي چې د سړو سره سړی کیني سړی ته جوړ شي او پوهه سړی چې کاڼی وتری شي غمی ته جوړ شي. ډېر ښه دی سر. ډېره مننه. او دا چا ترې څومره په هنر باندې لینده جوړه کړه چې د نرخوښ نه ربړ پرانیزي لرګی ته جوړ شي. ډېر ښه دی سر. مهرباني. بل شعر دی چې د ښار په منځ کې خو به هر سړی شپېلۍ غږوي. د ښار په منځ کې خو به هر سړی شپېلۍ غږوي. د غر په سر چې
ګډې وساتي شپنکۍ ته جوړ شي. ډېر ښه دی سر دا شعر راته بیا ووایه. د ښار په منځ کې خو بهر سړی شپېلۍ غږوي، د ښار په منځ کې خو بهر سړی شپېلۍ غږوي، د غره په سر چې ګډې وساتي شپنکۍ ته جوړ شي. ډېر ښه دی سر. او خلقه په دې سا باندې دومره اعتبار څه لکوئ، خلقه په دې سا باندې دومره اعتبار څه لکوئ، سمدست ټوخی راشي بیا ته به شي مرګی ته جوړ شي. ډېر ښه دی سر، ډېر زبردست. د غزل نه مخکې د غزل یو څو شعره چې چا به غزل چا به ټپې کولې او مونږ به ګورګورې د غرمې کولې. ډېر ښه دی سر. نو یا به واړو یا به نه پوهېدو، د غر په سر کې به مونږ شپې کولې. ډېر ښه دی. او د لور په سر به یې ګونګړي هم نه ویشل، د لور په سر په سر به یې ګونګړي هم نه ویشل او د زوی په سر به یې نغارې کولې. ډېر ښه دی سر دا شعر بیا ووایه. د لور په سر به یې ګونګړي هم نه ویشل او د زوی په سر به یې نغارې کولې. واه. او دلته اوس کار هم په ټوپکې کېږي، دلته اوس کار هم په ټوپکو کېږي او مونږ به چنچڼو د لیندې کولې. ډېر ښه دی سر. باندې یو دا شعر دی چې صغیره مونږ به روجې نه نیولې، صغیره مونږ به روجې نه نیولې خو مونږ به هسې تراویح کولې. ډېر ښه، ډېر زبردست او ډېر زیاته مننه کوم د سر د قیمتي وخت چې مونږ له د خپل وخت راکړو. ګرانو قدرمنو کتونکو، امید لرم چې تاسو به د پروګرام نه خوند اخیستی، مزه هم دې اخیستي. په دغه یو شعر باندې اجازه واخلم او ما به هر چاله په هر غم کې تسلي ورکوله، ما به هر چاله په هر غم کې تسلي ورکوله. نن مې په خپله د چا غم لکه باران جړی. چېرته هم چې ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ. موږ په خپلو نیکو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. که ژوند او زندګي وه د بې وفا سلګو وفا وکړه. یو ځل به بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم.